ها بسم الله الرحمن الرحیم رازو لیسن 7 اف ایکسل 2013 ها اوم نمبر در سم تاسو سره بیا فایل منیو دا نن تاسو سٹارټ کوو لکه اپشنونه سٹارټ کوو ها اپشن سره پر استفاده کیږي اپشن مین اختیارات ته کولای شي خپل کمپیوټر مطلب پروګرام څخه کې کسټمایز مطلب د خپل خوخه جوړول ها اپشن مختلف قسمه لري کټګوریان لري ها ګوره زه اپشن باندې کلیک کوم دا مختلف قسمه چی لري کټګوریان لري ها ګوره لکه جنرال نه راوخله تر کومه ځای پورې تر ایډوانس پورې دا به نور موضوعات موږ تاسو سره کسټمایز ریبون تر ټرک سنټر پورې هم موږ تاسو سره خره سټپ بای سټپ څه کوو دغه لولو ها اول چې موږ تاسو سره جنرال اپشن دي ها ګوره ورته دا مې لکه څه کو کنټرول ډبلیو کنټرول پلس ان خرازم چیرته فایل اپشن باندې کلیک کوم سمه لکه پکاري جنرال اپشن پکاري اوس ماته سوي چې جنرال اپشن فار ورکینګ وذ ایکسل خالق سو کا شو مینی ټول بار ان سلیکشن دا اوس ګوري فعال دی کنه اوس ګوري دا مې لکه څه کوو کېږي ته پر ایگزامپل ما یو څه داسې نوشته کړل ښه دا مې څه کړل که میرج مې کړ دا مسایل وروسته راځي چې میرج چې دی ښه دې کې پر ایگزامپل نوشته کومه چې هیلو سیدا او دا مې څه کړل که سلیکټ مې کړه ښه ګوره ډبل ډیپ کوم دا څه کومه سلیکټ کومه ډایرکټ ما سره دلته دغه ټول بار راځي د ټول بار ته څه ویل کېږي مینی ټول بار چې مین کوچنی ټول بار ښه ورته چې کله مې چې کوم یو شی سلیکټ کړه دا مینی ټول بار ما راوړه ګوره مې چې انتخاب کړه څنګه شي مینی ټول بار اتوماتیکلی ډسپلی کېږي دا قسم زما په کار نه دی ورته څه وکړه ډو ناټ ډسپلی لکه ډونټ شو اوکې که اوس ګوره دا که ته اوس لاس ور انتخاب کې څه خبره پکې نشته ګوره ټول بار اوس نه ښکاره کېږي ځکه ما ورته څه وکړه مه ډسپلی کوه ښه بیا راځو دلته اپشن باندې کلیک کوم لکه څه مې پکار دی ډسپلی دي شنو څه وکړه دا په تاسو کې ډسپلی کېږي بله لکه څه وایي چې شو کویک انالیزس آپشن ان سلیکشن ګورې دا څه لپاره استفاده کوو دلته فار ایگزامپل ما یو نمبر ټایپ کړه لکه سل دا څه کوم لکه لاندې ډریک کومه څه کومه ډریک کومه مستقیمل د ما سره سره ځل کارو اوس ما سره کوم دی انالیزس رانغی ما سره انالیزس رانغی ګوره زه څه کومه الټ ما سوي انټر پیس کوم ورپسې ما سره دلته څه نه ښکاره کېږي سیدا دا مسایل وروسته بیا مو وایي چې مطلب انالیزس څه لپاره استفاده ده ګورې ورته دلته موږ تاسو ډېر مسله نور هم لرو ښه دا کویک انالیزس مطلب دې باندې څه کارونه کېږي ډېرې خبرې په دې کې شته سیدا یو کوشنی ټول بار درته ښکاره کېږي بیا یې خره لولو ښه په دې منیو کې موږ تاسو سره روان دی ډیټا منیو کې سیدا ښه هلته مطلب څه ښکاره کېږي سره کویک انالیزس ټول بار درته ډسپلی کوي ښه دا مطلب اوس پیلن څنګه شي ډسپلی شي ما سره اوس موږ تاسو ته نه درلو سره ښه ورپسې بیا یې خره سټپ سټپ کار کوو بله لکه چې دی وایي انیبل لایو پریویو دا ګورې ډېر مهم شی دی اوس ګورې ورته هلکه زه غواړم څه کړم د دې سایز غټ کړم ګورې ورته یم چې را انزرټ ته راشه ورپسې داسې انتخاب کړه ګوره څومره لکه پکار دی ورته یم چې را که چېرته مطلب دا دوه ویاشي څومره ده ګوره تر اوسه ما شی انتخاب کړی دی خو اثر یې هلته ماته معلومېږي ګوره ورته یم چې را دا 18 به څومره وي شل به څومره وي انتخاب کړی مې نه ده خو اثر یې څه کړي لایف زه ګورم هلته متاثره کېږي ورنه ورته یم چې که چېرته مطلب داسې رنګ ورته انتخاب کوم څنګه به کار شي ګوره هلته دا رنګ چې ماته مستقیما ډسپلی کوي چې کا بیکګراوند مې داسې بدل کوو دا څه قسم دی یعنی د دې اثر څنګه ماته مستقیما ډسپلی کوي ښکاره کوي راته چې وایي داسې نه وي مطلب ماته د دې اثر مستقیما مه ډسپلی کوه دا څه کا ډو ناټ شو اوس ګوره ورته دا لکه دا مطلب ته انتخاب کوه ورته انتخابه ورته اوس څه کېږي نه تر څو چې ورباندې کلیک ونه کړه سیدا یعنی مطلب د هغه اثر لایف ته نشي ښکاره کولی ها ورته یم څه وکړه لکه د لایو پریویو ورباندې اپلای کړه صحیح ده مشکل نشه پکې داسې کړه اپلای کړه ورباندې اوکې کړه نو تاسو سره به څه کړي د دې اثر مستقیما ته څه کولی شئ مشاهده کولی شئ بغیر نه ته مطلب دا څه کړه انتخاب کړې ته مستقیما کولی شئ څه کړه اثر یې وګورئ نو دا ګورئ لکه په 2000 په دې اپلیکیشن کې چې کوم دی مطلب لایو پریویو څه کړ کار یې خلکو ته ډېر اسانه کړ څه یې کړ کار یې بیخي اسانه کړ خلکو ته ښه بیا راځم ورپسې ته یم چې را څه وکړه دلته نور اپشن دی موږ تاسو سره څه ویل لکه سکرین ټیپ سټایل ګورئ ورته دلته زه مطلب څه کوم ودرېږم ته یم چې دا بي چې دی اوس ماته څه ویل لکه چې بولډ کنټرول پلس بي وایي چې میک یور ټیکسټ بولډ انفارمیشن ښکاره کېږي ما سره مطلب ورته یم چې دغه چې د برش چې دا څه وایي وایي هلکه فارمټ پوینټر دی هلکه دا کچي څه کار کوي ما ته وایي چې دا کنټرول پلس ایکس کټینګ کار کوي نو دا اوس ګورې انفارمیشن درته ښایي که نه د لیست څه ویل کېږي د لیست ته ویل کېږي سکرین ټیپ ښه وایي دا قسم هلکه نوي سټایل یې بدل کړه څه قسم غواړې لکه ورته یم چې یو بل سټایل ته وړوه څه قسم لکه غواړې ورته یم چې ډو ناټ شو فیچر ډسکرپشن ان سکرین ټیپ ګوره اوکې کا اوس دلته راشه ورپسې صرف څه ښکاره کېږي ما سره شرکټ ښکاره کېږي او نور معلومات نه ښکاره کېږي که وایي چې شرکټ هم مه ښکاره کوه څه وکړه دا غیر فعاله کړه ټول ګوره ډو ناټ شو دا اوکې که اوس ګوره نه به شرکټ ښکاره کېږي او نه به نور انفارمیشن در سره ښکاره کېږي خو ښه دا ده چې مطلب څنګه شي ټول در سره ښکاره کړلی شي ښه دا څه کوته چې را شو فیچر ډسکرپشن ان سکرین ټیپ اوکې کا اوس ګوره تاسو سره مکمل ډسکرپشن درته ډسپلی کېږي سیدا ښه راځو ورپسې بیا دلته اپشن څه ویل لکه وین کریټینګ نیو ورک بک دلته ګورې ورته څه ویل لکه یوز دیس فونټ از ا ډیفالټ فونټ ګورې ته څه ویل لکه
چې کله مطلب تا یو نوی ورک بک اخیسته کوم فونټ مطلب استفاده کول غواړې ګوره فونټ مختصر چېرته روان دی په هوم ټب کې یو ځان ته موضوع په نام دی چې فونټ هلته ورباندې له خیره سټپ بای سټپ کار کوو خو زه ورته همداسې یو چل کوه چې لکه همیشه چې انتخاب ورته امپیکټ انتخابوه ګوره یې کلیک کړی بنده اوس ګوره دا به څه کومه لکه اکسل به یو ځل بند کړمه بیا دوباره چالان کړم اوس ګوره اکسل مې فار ایگزامپل دوباره څه چالان کړ ښه اوس ګورئ نو ما سره مستقیم دلته لکه څه راغلی دي امپیکټ راغلی دی امپیکټ کوم سټایل دی دا مطلب یو بل سټایل دی ښه دا وروسته وایي چې مطلب دې کې کوم خبرې دي لکه دا فونټ څه معنی داسې نور ښه بله لکه ستاسو په کار دی ورته چې را سایز لکه څومره په کار دی چې را فار ایگزامپل 28 سایز ورکوو کېږه اوس ګوره اوس مانه چې پروګرام څه کوي یو ځل بند کړه دوباره یې سټارټ کړه لکه ګوره کلیک کړی بند نه تاسو ګورئ د مایکروسافټ ایکسل په هر حال کې به څنګه شي تغیر راشي ګوره څنګه شو مکمل تغیر شو لکه بعض اوقات تاسو داسې مشکل سره مخامخ کېږئ چې کله یو غو خلاصوئ همیشه څه کېږي ډیفالټ مطلب غټ راځي څو که دا کوچني ته وړوه څو ته 11 چې څنګه دی مطلب د دې سایز دی څومره 11 ډیفالټ سایز دی ښه دا به تاسو اوکې کړئ او پروګرام به څه کوي یو ځل بند کړئ ښه دې لپاره چې څنګه شي اثر ورباندې اپلای کړلی شي صحیح ده ښه دا به څه کوم لکه بلینک واخلم اوس ګورئ څنګه شو سایز یې کوچنی کړلی شو ښه راځم بیا لکه آپشن ته راځم ښه بله لکه څه وایي چې ډیفالټ ویو فار شیټ دا ګورې مهمه خبره ده بعض اوقات تاسو مطلب یو ورک بک چې کله اوپن کوئ دا کوم حالت کې راځي اوس ګوره ما سره دلته څه انتخاب دی پهله نارمل انتخاب دی که نه دلته ما سره څو ویو نور دی لکه ګوره پیج لیاوټ مې پکار دی لکه یا دا قسم مې پکار دی دا مختلف قسمه چې دی لکه د یو شیټ لپاره ویوز دي حالتونه دي چې دا خو زما لکه څه پکار دی نارمل پکار دی ته وایي داسې نه وي لکه کله مې چې ایکسل اوپن کوو څه وکړه دا ویو بدل کړه چې شته لکه وړوی پیج بریک پریویو ته وړوه اوکې که اوس ګوره پروګرام به یو ځل بند کړي دوباره به اوپن کړي نو ته ګوره همیشه د څه راځي بېلته دا پیج بریک پریویو در سره راځي توره شپه وي ته وایي دا چی شول دا ګوره انتخاب ورته چېرته آپشن ته لاشه ورپسې ته څه وکړه ما ته همیشه څه انتخابوه دلته هلکه داسې زما په کار نه دی نارمل ویو زما په کار ده او که ته وایي چې پیج لیاوټ مې په کار دی څه خبر نشته پکې خو زما نارمل په کار دی کلیک کړه اوس ګوره ما سره څنګه چل شو پروګرام به بند کړم یو ځل دوباره به یې اوپن کړم بیا ګوره ما چې دا څنګه چل شو اثر ورباندې راغی یا نه ګوره بلینک صحیح شو نو ما سره اوس ګورې نارمل حالت ته لاړو ښه بیا وایي داسې نه وي لکه نور څه اپشنونه پکې دي ګوره څه وایي چې انکلوډ دیس مینی شیټس ګوره ډیفالټ چې کله زه مطلب مایکروسافټ ایکسل د عادي حالت لپاره اوپن کوم څه کېږي ما سره یو شیټ صرف راځي شیټ 1 راځي نور ما سره شیټونه نشته دي ته غواړې دا مطلب زیات کړه لکه څورې پکار دي ورته هم 3 دانې مې پکار دي په 2010 کې 3 دانې راتلل ښه اوس ګوره دا پروګرام دې کلوز کړه دوباره یې اوپن کړه ته اوس مشاهده کړه چې تا سره څو شیټونه دلته راغلي دي ګوره 1 2 3 راځي راغلي سره ښه که زه فار ایگزامپل ووایم چېرې زه ښه ډېر غواړم 1000 دانې په یو ځل غواړم اوس ګوره دلته ټایپ کوم لکه څومره ورته ورته چې 1000 دانې مې پکار دي څه وایي لکه د 255 نه زیات نشي تللی مخکې صحیح ده ښه که 255 کم شي بیا به څنګه چل کوم دلته بیا رایټ کلیک ورباندې کوم انسرټ به داسې ووایم ښه دلته بیا را روان دی مثلا ګوره فار ایگزامپل ما ورته چې را څه وکړه بل انسرټ کړه ګوره کلیک کړې به نه انسرټ شیټ کړه دلته ګورې څه کوه انسرټ کوه ته کولی شې مطلب 1000 دانې انسرټ کړې څه خبر نشته پکې خو آپشن کې څومره دي 255 اخرنی حد دی ښه ډیفالټ څو راځي ما سره یو دانه راځي ښه عادي حالت کې څومره راځي یو دانه انتخاب ورته لکه څه وکړه ما ته یو دانه ډسپلې کوه بس ښه بیا راځم ورپسې لکه آپشن ته دلته څه وایي پرسنلایز یور کاپي آف مایکروسافټ آفیس یوزر نیم زما سره چې لکه عثمان دی ورته څه وکړه لکه دا یاما خان ته وړه ښه یاما خانه دا ډیفالټ ما سره چې شو لکه نو د دې یوزر نیم شو چې شو لکه نو یوزر نیم شو اوس دا چېرته اهمیت لري ګوره فار ایگزامپل زه لکه یو هغه انسرټ کوم هلته کمنټ انسرټ کوم اوس ما سره مستقیما څه وایي چې کوم یوزر دا انسرټ کړی دی یاما خان انسرټ کړی دی صحیح دا اهمیت لري ښه خپل خاص اهمیت لري خلک دا بدلوم ته هم چېرې داسې نه دی صحیح صحیح فرق لکه عثمان صحیح دی ښه صحیح ده بله لکه څه وي چې always use this value regardless of sign in to office ګوره ته ما سره یو مسله ده په نام دی چې sign in کله چې ته مطلب یو اکاونټ جوړ کړې نو کله چې لګن کې دې څه کوي لکه دغه په نظر کې نیسي ښه دا یوزر څه کوي په نظر کې نیسي ریګارډلیس صحیح ده دا څه مطلب په نظر کې ونیسه ساین ان مطلب دا په 2014 آفیس کې نه ورغلی ښه دا ځان ته غټه پروسه ده لکه جیمیل غوندې چې یو اکاونټ جوړوي ښه صحیح ده ښه دا لکه نه استفاده کومه بل څه وایي چې لکه آفیس تیمز د کوم قسم په کار دی لکه دا موږ تاسو اکاونټ کې مو ولوسته ښه هلکه څه قسم په کار دی ورته یم چې را لایټ ګرې کلیک کړی به نه څنګه چل شو لکه نو رنګ بدل شو که نه ورته یم داسې نه وي لکه زه بل شکل باندې غواړم ښه څه انتخاب کوه ورته ډارک ګرې اوکې که لکه دې ځای نه اوس ګوره نو ما سره څنګه چل شو دا بدل کړی شو ګوره ښایسته غوندې رنګ یې راغی دې ځای نه هم کولی شي ګوره اکاونټ کې ما خبرې پکې ده وایټ لکه شی دی ګوره مستقیما څه کولی شي د دې اثر لیدلی شي ښه زه ورته یم چې را زما همدا قسم شی دی وایټ په کار دی شی دی بله لکه څه وایي چې چوز د ایکسټینشن یو وانټ ایکسل ټو اوپن بای ډیفالټ ګوره دلته مطلب بعضې مسالګانې نورې دي ښه
ایډوانس لیول خبرې پکې دي د څه شي مربوطه لکه دا د وینډوز مربوطه خبرې پکې دي څه نوم یې لکه سیټ ډیفالټ پروګرام په کوم ځای کې لکه دا کنټرول پینل کې دا مثلا ګڼ دي ډیفالټ لکه څه وایي ماته وایي چې را چې تا کله مطلب یو ایکسل پروګرام اوپن کوو کوم هغه درته اوپن کړي ګوره ته ما سره راغلی لکه نو ګوره ډاټ او ډي ایس ګوره اوپن ډاکومنټ سپریټ شیټ مختلف قسمه چې ما سره ایکسټینشنونه دي مختلف قسمه د فایلونو فارمټونه دي نو دا به ټول څه کوي اوپن کوي به ګوره ایکس ال ایس ګوره دا به هم درته څه کوي اوپن کوي به ډیفالټ خو تاسو ټول څه کوي ورته انتخاب کوي خاص سلیکټ آل مکمل به څه کوي درته اوپن کوي به دا شی ښه سیدا سیو کړه لکه بیا ډیفالټ دا شی هم پروي بل لکه څه وایي ټیل می اف مایکروسافټ اف مایکروسافټ ایکسل از ناٹ ډیفالټ پروګرام فار ویو د ایډیټینګ سپریټ شیټ دې څه مطلب ده لکه نو کله چې تاسو مطلب ډیفالټ حالت کې تاسو مطلب نه اوپن کړی نه دلته تاسو مطلب دا سلیکټ آل کړی نه وي ورته تا ته به څه کوي دا نه خبر درکوي چې را ډیفالټ شی ورته انتخاب نه چې ډیفالټ کوم پروګرام اوپن کی درته سیدا تا ته به څه وایي دا چې لکه ډیفالټ انتخاب کو ورته او بل چې لکه نو شو د سٹارټ سکرین وین دیس اپلیکیشن از سٹارټ دا ګوري یو ډیر مهم اپشن دی ګوره په پخوانیو 2003 ایکسل کې دا خبرې نه وي ښه ګوره زه پر ایگزامپل ایکسل اوپن کوم ګوره ما سره مستقیم لکه سره راځي دا صفر راځي ما ته چې اول څه وکړه بلینک ډیټابیس بلینک وربوک واخله بیا به ته دننه شي زه هم چې لکه همیشه دا نشم کولی دا مطلب ته کلیک ورباندې څنګه شي بیا ما ته ایکسل اوپن شي څه کوه ما ته دې حالت کې مطلب داسې یو ورشیټ څه کوه اوپن کوه بغیر زه مطلب څه کومه بلینک وربوک باندې کلیک وکړم نو څه وکړه دا اپشن غیر په لکه دا اوکې که اوس ګوره پروګرام دې یو ځل بیا څه کړه سټارټ کړه ګوره کلیک کړی باندې نو ګوره مستقیما سره راغلل لکه 2003 غوندې مستقیما سره راځي سره د ایکسل دا شیټ دې سره راځي بغیر د ته مطلب بلینک وربوک انتخاب کړې ښه زما داسې په کار نه څه وکړه دا ما ته مطلب بلینک وربوک کاره کوه نو ګوره تا به اوس مستقیما نه دننه کوي ښه درته وایي چې څه وکړه یو ځل خو یو بلینک شیټ واخله که نه اوس ګوره ما مستقیما نه پرېږدي تر څو څه ونه کړمه په دې کلیک ونه کړمه نو ما سره څنګه شو دغه اوپن کړلی ښه راځو بیا اپشنونو ته جنرال اپشن مطلب څنګه شول پای ته ورسېدل ښه راځو چېرته لکه فارمولې اپشن ته راځم دې کې ما سره لکه څه وایي چینج اپشن ریلیټډ ټو فارمولا کلکولیشن پرفارمنس ان ایرر هینډلینګ ګوري نوم مې معلومیږي څه لپاره مې تاسو فرق کوو فارمولې مربوطه شیان دي اول لکه څه وایي چې ورک بوک کلکولیشن اټومیټیکلی انتخاب شوی ورته ښه ګوره دی مې لکه څه که پر ایگزامپل د ما ټایپ کړه چې لکه زر دې کې ټایپ کوم 2000 لاندې نوشته کوم چې ایکول سم کړه دا مثلا ګانې وروسته وایي چې دا چی دي مې تاسو سره ښه دا عدد او جمع کو سره دا عدد انټر کا ما سره څنګه شو مستقیما څو جواب راغی 3000 جواب راغی پاس کلک تغیر راوړم که دا څه کوم زه ته عمر څومره 10000 مستقیما څه کیږي دا خپله مطلب اپډیټ کیږي لګیا ده څه قسم دا اټومیټیکلی څه کوي ځان مطلب اپډیټ کوي ښه او ته مې څه وکړل که دا قسم کار مه کوه دا ما اپډیټ کوه اټومیټیکلی ښه ګورې څه قسمه لکه پکار دی ورته یم چې مینولي واوسي څه قسم واوسي مینولي اوکې که ګوره دې کې زه لکه تغیر راوړم کلیک که دومره لکه اوس مستقیما جمع شو نه که نه مستقیما جمع نه شو ورته مې څه وکړه لکه جمع که جمع به کې ما ته به اپډیټ کې خو څه قسم ریکالکولیټ وربوک بیفور سیوینګ کله مې چې سیو کوو څه کار به وکړي دا به خپل اټومیټیکلی اپډیټ کړي درته څه قسم به کړي اټومیټیکلی به دا درته اپډیټ کړي بله لکه څه وایي چې دا څو ځلې مطلب غواړی مکزیمم څومره اوسي دا اپډیټ کول څه ویل ما ته الټریټیو کلکولیشن لکه څومره پکار دی حد اقل سل تر ټولو زیات دی او تر ټولو کم څومره دی 0.2 دومره دی تاسو رسېدا دا تر ټولو زیات او تر ټولو کم ماته ډسپلې کوي خو تاسو څه انتخاب کړل ورته اټومیټیکلی صحیح دی ښه څه قسم اټومیټیک دا څه کې دا انتخاب کوي ورته ښه راځو ورپسې بیا دلته نور اپشنونه پکې دي فارمولې ته راځم څه ویل لکه ورکینګ ویت فارمولا څه ویل لکه اوس ما ته وایي چې یاره R1C1 صحیح ده رو 1 کالم 1 فارمولا سټایل کلیک که ګورې په دې کلیک وکړه اوس ګورې ما سره سره ځله که نو کلمونه ښکاره کېږي که نه 1 2 3 4 داسې مخکې چې یو اے بي سی وه که نه چې دا کلمونه باندې اوس ما سره څه راځي نمبرونه راځي را سره ښه دا سټایل لکه ستا خوښ نه شو وایي چې را دا کلمونه څه که ما ته دغه په دې شکل مه ډسپلې کوه دا غیر فعاله کوه اوکې که اوس ګوره ما سره اوس راځي اے بي سی راځي را سره سیده ښه بیا راځه ورپسې لکه اپشن ته څه وایي لکه چې فارمولا اټو کمپلیټ دا ګوري یو ډېر مهم اپشن دی فارمولا اټو کمپلیټ څه کار کوي ګوره فار ایگزامپل زما یو فنکشن په کار شلته نوشته کوم چې ایکول ایس پریس کوم څنګه شم سره مکمل د فنکشنونو کې ما سره لیست راځي سیدا که فار ایگزامپل زه ای پریس کوم ورپسې ما سره ټول د ای والا راځي سیدا که زه فار ایگزامپل بی پریس کوم ما سره بی والا راځي سی پریس کوم لکه سی والا به راشي ډي پریس کوم ډي والا به راشي دا څنګه دی مطلب ما سره د دې لیست اټومیټیکلی څه کوي ډسپلې کوي راته اټو کمپلیټ دي ته ویل کېږي ښه ته وایي داسې مطلب نه وي ما ته
فارمولا یا فنکشن مو ډسپلی کوو دلته کلیک کړه دغه غیر فعال کا اوکې کا اوس ګوره اوس که ته په خپل ټایپ نه کې دا ته نه ښکاري اوس ګوره زه ایس پرس کوم ته راځي ما سره نه کنه دا مطلب تاسو څنګه د یو کومک دی په اصطلاح یعنی فنکشن ته مطلب مکمل سپیل درته درځي څه وکړه دا اپشن فعال کا ورته سره څه کوي کومک کوي ښه دا سمیکل کا فعال کا ورته ښه یوز ټیبلز نیم ان فارمولا دا لکه موږ تاسو وروسته وایو ښه دلته لکه یو بل اپشن دی په نام د اتوماتیکلی ایکسپټ فار ټیبل ډیټا ټیبل او دا اپشن موږ تاسو وروسته وایو ښه یو دا هم دی ورسره ښه ګیټ پیوټ ټیبل ډیټا فنکشن او پیوټ ټیبل ریفرنس دا موږ تاسو وروسته وایو دې کې ډېرې خبرې پکې دي ښه بله لکه څه وایي چې ایرر چیکینګ لکه نو ایرر څنګه چیک کړي څه وایي لکه انیبل بیکګراوند ایرر چیکینګ ښه څه قسم ګوره دا لکه ما ټایپ کړو چې ایکول 965 جمع کوو سره سل دا اوس غلط دی که نه ځکه یو فارمولا راغله په یو کې ما نمبر ټایپ کړ بلکې مې څه ټایپ کړو نوم دا خو صحیح نه راغله اوس ګوره هلته سره په دې کونج کې یو کوچنی غوندې رنګ راځي دې چې ویل کېږي ایرر انډیکیټر ایرر انډیکیټر څه مطلب د ایرر تا څه کوي دا درته نښه کوي دا لکه ته غواړې چې بدل کې څه قسمه لکه اوسي بیخي دا ماته مه ډسپلی کوه ښه څه وکړه لکه دا ډو ناټ څه کا انیبل نه ډسیبل یې کا کلیک کړی نو اوس ګوره ما سره هغه رنګ څنګه شو ختم کړلی شو چې دا اوس که زه مطلب سل قسمه ایرر وکړم څه خبره پکې نشته ده ځکه څنګه چل شو هغې ته مې وایي چې ماته مه ډسپلی کوه ډونټ انډیکیټ کوه چې نه ډسپلی دي شي ماته څه وکړه نو دلته به ته څه انتخاب کوه ورته فارموله کې ته چېرې دا څه که ماته انډیکیټ کا خو څه قسمه لکه زما په کار دی رنګ یې بدل کا ورته په کوم قسم رنګ ووسېدم چې سور رنګ وکړي اوس ګوره ما سره کوم رنګ کې راغی سور رنګ کې راغی ښه دا قسم ستاسو په کار نه شو وایي چېرې زه غواړم په دا قسم رنګ ډسپلی نه شي ما سره دا قسم اوسي اوکې که اوس ګوره په دې رنګ به تا ډسپلی کېږي ښه بله لکه څه وایي داسې ستاسو په کار نه شو څه وکړه فارمولې ته راشه ریسیټ اګنور ایرر اوکې که څنګه چل دی دا ریسیټ کړي دي او کوم ایرر چې ما مطلب څه کړي دغه ریسیټ کړي دا وروسته وایي چې دا مطلب څو قسم ایرر راځي ښه دا چې ته مطلب څه یو ځل اګنور کړې ورته چې خیر معاف کړه ورته بیا دوباره څه کولی شي دغه دوباره ورته چې خیر مه معاف کوه مشکل نشته دی مه ریسیټ کوه ورته چې دا وروسته وایي چې لکه څو قسمه ایرر دي ښه د نوم ایرر دی مطلب ویډیو ایرر دی ډېرې خبرې پکې دي فار ایگزامپل لاس ټایپ کوم چې لکه یو تقسیم په صفر باندې څه راغله لکه ډیویژن ایرر راغلی چې دا وروسته موږ تاسو ورباندې سټپ بای سټپ کار کوو دې کې ډېر څو قسمه ایرر راځي ښه ریفرنس ایرر دی ویډیو ایرر دی نیم ایرر دی او داسې نور ښه دا اپشن او بالاخره موږ تاسو کوم دی بل ورځ ولو ښه دې کې ډېرې خبرې سي دا سټپ بای سټپ انشاءالله موږ تاسو څه کوو دغه موږ تاسو له خیره کور کوو